سلامونه ملګرو دا زما د موضوع افغانستان اند د ګریټ گیم دویمه برخه ده. زه به تاسو ته په دې برخه کې په نورو را روانو برخو کې هغه لاملونه، هغه علتونه، هغه اسباب بیانوم کوم چې د افغانستان د تقسیمېدلو، د افغانستان د وروستو پاتې کېدلو سبب جوړ شوي دي. افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ښکلی هیواد دی. یو خوا که د خپل لرغوني تاریخ لپاره مشهور دی، نو بل خوا بې د سمندره سټریټیجیک اهمیت لري. یو خوا که په نړۍ کې د مصر، د نیل تهذیب، د عراق د دجله او فرات تهذیب لومړی جدید انساني تهذیبونه بلل کېږي، نو بل خوا د امو او اباسین تهذیبونه هم د انساني جدید تاریخ سمبولونه دي. د بده مرغه د دغه سټریټیجیک اهمیت باوجود هم افغانستان پرمختګ ونه کړو او د نړۍ نه وروسته پاتې شو، حتی د خپلو ګاونډي هیوادونو نه هم ډېر وروسته پاتې شو. د دې لاملونه څه دي، د دې وجوهات څه دي، زه به تاسو ته په دې خپل ټول سیریز کې دغه لاملونه او دغه وجوهات بیانوم چې افغانستان څنګه ولې وروسته پاتې شو، افغانستان څنګه تقسیم کړی شو، پښتونخوا څنګه جدای کړی شو. یو خوا که افغانستان د خپلو کورنو شخړو د لاسه وروسته پاتې شوی دی، نو بل خوا افغانستان د برطانوي استعمار په لاس په 19مه او 20مه پیړۍ کې داسې وځورولی شو چې افغانستان د نورې نړۍ نه بلکې حتی د خپلو ګاونډي هیوادونو نه هم وروسته پاتې شو. کله چې په کال 1840 کې برطانوي استعمار په لومړي ځل په افغانستان ورننوتلو، نو پس د هغې نه افغانستان د قبیلوي شخړو سره مخ شو. همدغه وجه دا چې افغانستان د هغې شخړو او د هغې استعماري جګړو د هغې ځپلو نه پس افغانستان 20مه او 19مه پیړۍ د خپل لاسه ورکړي. دا هغه پیړۍ دي چې په دې کې د دنیا نورو هیوادونو پرمختګ په ساینس، ټیکنالوژي او سیاست کې کولو او افغانستان دننه یا خو د انګریز استعمار سره لاس او ګریوانو او یا په خپلو کې بوخت و. کله چې برطانوي ایسټ انډیا کمپنۍ په هندوستان کې خپلې پنجې مضبوطې کړې، نو په دغه وخت کې د روس د بادشاه الکسندر او د فرانس د پوځي جرنیل نیپلیون بوناپارټ په منځ کې یو لوزنامه وشوه، کومې ته چې د تلسټ ټریټي ویلی شي. په لومړي قسط کې تاسو ته ما د دغې لوزنامې په اړه باندې تفصیل بیان کړی چې دغه لوزنامه څه وه او د روس او د فرانس اهداف څه وو. ملګرو د دې تړون نه پس په هندوستان کې موجود برطانوي ایسټ انډیا کمپنۍ محسوسه کړله چې د فرانسویانو عزایم نړیوال دي. داسې وخت په هم راشي چې فرانس به د افغانستان د لارې په هندوستان باندې برید وکړي او هندوستان به زموږ د قبضې نه آزاد کړي. هندوستان په دغه زمانه کې د یورپي استعماري قوتونو لپاره سټریټیجیک، اقتصادي او تجارتي اهمیت درلوده. هم د دغه سټریټیجیک، اقتصادي او تجارتي اهمیت په وجه هندوستان د برطانوي استعمار لپاره داسې و لکه د سرو زرو مرغۍ. په 19مه پیړۍ کې د برطانوي استعمار بحري فوج مضبوط بحري فوج و. یو خوا که برطانیې مضبوط بحري فوج درلوده، نو بل خوا روس او فرانس مضبوط زمینی فوج درلود. په هندوستان کې موجود د انګریزانو په خپل بحري فوج دا قوي باور او اعتبار و چې دوی د هندوستان سمندري لارې محفوظ ساتلی شي. د دې سره که د فرانسویانو نه یره وه، نو هغه یره د افغانستان لاره وه. دا هغه سټریټیجیک لاره ده چې کله هم په هندوستان باندې څوک قابض شوي، نو دا د افغانستان په لاره د دره خیبر او بولان په لاره راغلي دي او هندوستان قابض شوي دي. برطانوي استعمار ته دا تاریخ هم معلوم و چې د افغانستان سټریټیجیک اهمیت د هندوستان لپاره څه دی. انګریزانو د فرانسویانو او د روسانو د دغه پالیسۍ، د دغه پلانینګ د شنډولو لپاره خپل یو پالیسي جوړه کړه چې هغې پالیسۍ ته ویلی شي د فارورډ پالیسي، او هم د دغه پالیسۍ د عملي کولو او د هندوستان د محفوظ ساتلو په غرض انګریزانو د هندوستان شمال مغرب یعنی افغانستان اړخ ته مخه کړه. په دغه وخت کې د افغانستان باچا د احمد شاه بابا نوسی شاه شجاع په کال 1809 کې د فارورډ پالیسۍ د عملي کولو په غرض سره الفنسټون پېښور ښار ته ورسېدو. په دغه وخت کې پېښور ښار د افغانستان سرمایي دارالخلافه وه. الفنسټون په دغه دوره کې د شاه شجاع سره وکتل او هغه خپل هغه پلانینګ د شاه شجاع په مخ کې کېښودلو د کوم پلان تر مخې چې انګریزانو غوښتل چې د افغانستان لارې سکیور کړي او په هندوستان کې خپل ځان محفوظ وساتي. شاه شجاع د الفنسټون دغه پلانینګ ومنلو او د بده مرغه په تاریخ کې لومړی افغان بادشاه شو کوم چې انګریزانو ته په خپل هیواد کې په ښکاره د لاس وهنې اجازت ورکړ. الفنسټون هندوستان ته بیرته لاړو، خو ولې څه وخت پس په افغانستان کې د کابل په تخت د سدوزو او بارکزیو ترمنځ کورنۍ جګړې رامنځته شوې. د کابل واک محمد شاه په خپلو لاسو کې واخیستلو او شاه شجاع هندوستان ته لاړو چې بیا هغلته په لودیانه کې هغه ته انګریزانو کور ورکو او د هغه لپاره یې میاشتنی پنشن هم مقرر کړو، ځکه انګریزانو ته پته وه چې په راروان وخت کې به هم دا شاه شجاع زموږ په کار راځي. په دغه وخت کې رنجیت سینګ کوم چې دوراني بادشاهانو د لاهور ګورنر مقرر کړی هغه
د افغانستان دوراني سلطنت چیلنج کول شروع کړو. هغه خپل فوجونه د انګریز په مرسته تیار کړو او کشمیر او موجوده پښتونخوا اړخ ته مخه کړه. رنجیت سنگ یو فوجي دسته تیار کړه چې دوی نوښار ونیسي. دغه دستې کومنداني د رنجیت سنگ نږدې ملګری باوات پدی کوله. کله چې دغه دسته حضرو تر ورسېدل نو په دغه ځای کې د خټکو یو وړوکی لښکر په هغې باندې حمله وکړه او باوات پدی د رنجیت سنگ دغه نږدې کومندان دغه نږدې ملګری د پیروز خان خټک او الهي بخش خان خټک په حمله کې مردار کړی شو. رنجیت سنگ ته چې کله دا خبر ورسېدلو چې باوات پدی د خټکو په لاس باندې وجل شوی دی نو هغه نورې تازه دم دستې ورولېږلې. د رنجیت سنگ د نږدې کومندان باوات پدی د مرګ نه پس سیکانو په اټک خیرآباد او جهانګیر باندې په بھرپور قوت سره برید وکړو. خټکو په دغه علاقو کې د خپل خاورې په نره دفاع وکړه خو د بده مرغه دای سره دومره فوجي ټریننګ نه ونه داغي سره دوره وسایل د سیکانو په وړاندې چې د خپل علاقو حفاظت کړي وي. په اټک جهانګیر او خیرآباد د قبضې نه پس سیکانو د خپل فوجونو مخه پیښور اړخ تکړه. په دغه زمانه کې د پیښور گورنر وو یار محمد خان بارکزی. یار محمد خان بارکزی چې کله د سیکانو د پیشقدمۍ واوریدل چې پیښور اړخ تر روان دي نو بیس د مزاحمت نه یار محمد خان خپې سپګې کړي او اشنغر ته وتښتېد. د سیکانو دغه لښکر بیس د مزاحمت په پیښور را دننه شو او په قلعه بلایسار باندې قبضه وکړه. رنجیت سنگ د پیښور خار اختیار جانداد خان او شام سنگ ته حواله کړو. څه وخت پس یار محمد خان کوم چې د بارکزي خاندان د پیښور د پاره گورنر وو هغه 1 لک روپۍ لاهور ته د حافظ روح الله په لاس ولېږلې. د 1 لک روپو سره سره یار محمد خان د رنجیت سنگ سره دا ژمنه وکړه چې زه به ستا اتحادي یم. یار محمد خان د رنجیت سنگ په حکم پیښور ته راوستلی شو. په کال 1822 کې د بارکزي خاندان سردار عظیم خان په پیښور باندې حمله وکړه او د یو وړې مرکې د یو وړې جګړې نه پس یې پیښور ښار د سیکانو د قبضې نه آزاد کړ. په پیښور ښار د سردار عظیم خان د قبضې نه پس سردار عظیم خان خپل ورور عبدالصمد خان خټک او یوسفزو ته ولېږلو چې د سیکانو په خلاف د هغوی سره مرسته او د هغوی سره اتحاد وکړي. رنجیت سنگ د سردار عظیم خان او د خټک یوسفزو په دغه اتحاد خبر شو. هغه نورې لښکرې د پنجاب نه راوغوښتلې او په نوښار کې یو خپل فوجي کیمپ لګول. بعضې مورخین وایي چې د رنجیت سنگ د دغه لښکر تعداد وو 45,000 خو ولې بعضې وایي چې نه د دوی تعداد وو 50,000. رنجیت سنگ په شا باندې په هندوستان کې د ناست په هندوستان کې د قابض انګریز بھرپور مرسته او مدد وو. د رنجیت سنگ د دغه فوجونو قومنداني جنرال الرټ او وینټرا کوله. دا هغه دوه غیر ملکی جنرالانو کوم چې وسیع جنگي تجربه لرله. په کال 1823 کې د مارچ په میاشت کې یوسفزو او خټکو د دریای کابل په غاړه باندې خپل سببندي وکړه. د دریای کابل بل اړخ ته سیک فوجیانو خپل پیشقدمي شروع کړه. بل خوا سردار عظیم خان د ملایانو نه د سیکانو په خلاف فتوا وغوښتله. د افغانستان ملایانو د سیکانو په خلاف د جهاد اعلان وکړو. دغسې سردار عظیم خان د جهادي نارو سره د افغانستان د اړخه د یوسفزو او خټکو د مدد لپاره خپل فوجونه روان کړل. د عظیم خان بارکزي فوجونه د اباسین بل اړخ ته راورسېدل. د یوسفزو او د خټکو د لښکر مشري سید اکبر شاه کوله کوم چې د بونیر د پیر بابا په اولاد کې راځي. د سیکانو او یوسفزو خټکو ترمنځ جګړه ونښتله. د جګړې په لومړۍ ورځ خټک او یوسفزي د سیکانو په خلاف په نره سره وجنګېدل خو ولې د جګړې په دویمه او درېیمه ورځ خټک او یوسفزو ته بې دریغه نقصان ورسېدلو. د دوی په مقابل کې د سیکانو سره جدید توپې جدید وسلې وي. دای سره د انګریز کومک هم حاصل او د یوسفزو خټکو پوځیانو سره روایتي وسلې وي. بلخوا سردار عظیم خان د دریای کابل د بل اړخ نه صرف تماشې کولې. سردار عظیم خان چې کله هم دا حالت ولیدل چې خټک او یوسفزو ته شکست کېدونکی دی نو د خپلو پوځونو سره بې د څه مزاحمت نه بې د خپلو وروڼو د مدد نه د خپلو پوځونو سره د دریای کابل د بل اړخ نه وتښتېدلو. یو خوا کې سردار عظیم خان د خپلو لښکرو سره د دریای کابل د بل اړخ نه وتښتېدل ولې بل خوا یوسفزو او خټکو په خپله خاوره باندې د خپل قوم او را روان نسل د غلامۍ نه د بچ کېدلو دپاره هغه قربانیانې ورکړې کومې چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکلی کېږي. د خټکو یوسفزو او د سیکانو ترمنځ دې جګړې ته د پیر سباق جګړه هم ویلی کېږي. د پیر سباق په مقام د یوسفزو او د خټکو د شکست نه پس رنجیت سنگ د خپلو فوجونو مخه پیښور اړخ ته کړله او بې د څه مزاحمت نه یې په پیښور ځل بیا حمله وکړله او یار محمد خان بارکزی یې د پیښور گورنر منتخب کړ. رنجیت سنگ د پیښور والی یار محمد خان مقرر کو او خپله د خپلو فوجونو سره د کشمیر په طرف باندې روان شو. په کال 1825 کې د هندوستان نه سید احمد بریلوي هم راغلی و. د هغه سره نور بلها هندوستاني مهاجر هم کومو ته چې هندوستاني مجاهدین هم ویلی شي. سید احمد بریلوي په پښتنو کې په ډېر لږ
لږ وخت کې لوړ مقام پیدا کو. د دغه لوړ مقام د پیدا کولو لومړی وجه دغه سره مذهبي بیان یو. دوهمه وجه دا و چې هغه د سیکانو خلاف. هغه سید احمد بریلوي د مقامی خلکو یعنی د خټکو او پښتنو په مرسته باندې سیکانو ته په موجوده پښتونخوا او پیښور کې حالات ډیسټیبلایز کړل. دغه سي د سمودي لپاره د پیښور په خوا او شا علاقو کې واک د سید احمد بریلوي لاسو ته د مقامی پښتنو په مرسته باندې راغی. ولې څه وخت پس سید احمد بریلوي دلته کې شریعت نافذ کو او د خپل هغه جوړ کړی شوی نظام یعنی شرعي قانون د لارې هغه یو فیصله وکړه چې د هندوستان کم مهاجر یعنی دغه تش پنامه مجاهدین ناغلي دي نو د دې علاقې د خټکو او سبزو په کور کې چې کمی ځواني پیغلي خويندې لورانې دي نو دوی با خپل لورانې هغه ته په نکاح کوي. پښتانه که هر څوره په دین مین دي، پښتانه که هر څوره په مذهب او مسلمانۍ مین دي، خو چې کله د خور لور خبره شي، کله چې د خپل عزت او ناموس خبره شي نو پښتانه په دای معاملاتو کې بیا هیڅ کله هم کمپرومایز نه کوي. د سید احمد بریلوي د دغه عمل په خلاف په مقامي خلکو کې ورستر بلا غوسه زیاتېدله. همدغه وجه وه چې خټک او سبزي د سید احمد په خلاف باندې راپاڅېدل. چې د احمد بریلوي چې کله دا حالت ولیدل نو خپلو ملګرو سره د هزارې په طرف باندې روان شو. کله چې دوی د بالاکوټ مقام ته ورسېدل نو هغلته د سیکانو د فوجونو په لاس باندې ښکېل شو او هغلته ووژلی شو. ملګرو دا زما د افغانستان اینډ د ګریټ گیم دویمه برخه ده. امید لرم پر روانو برخو کې به تاسو زما سره اوسئ او زما دا سیریز به تاسو په تسلسل سره ګورئ.